السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن وزیر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې ستاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د اختر د مبارکۍ لپاره ښایسته انځورونه په خپل موبایل کې په خپله جوړ کړو. نو ملګرو تاسو به زیات کسان لیدلي چې هغوی د اختر د مبارکۍ لپاره ډېر ښایسته او ښکلي انځورونه په خپله جوړوي. نو تاسو هم کولی شئ چې د اختر د مبارکۍ لپاره ښایسته انځورونه جوړ کړئ. که څه هم اختر رانږدې یو څو ورځې ورته پاتې دي نو تاسو ورته ښایسته انځورونه په خپله جوړولی شئ. ورځم ویډیو شروع کوم مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې چې کوم د بیل آیکن راځي په دې لازمي کلیک درسره وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو د دې لپاره ملګرو تاسو راشئ په خپل موبایل کې به اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. همدغه ویډیو چې تاسو ګورئ دغه ویډیو په دغه لیکلو چې کله تاسو کلیک وکړئ لاندې ډسکرپشن راځي دلته به لینک په دغه لینک کلیک وکړئ، په دغه لینک کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. نو د هغې نه مخکې ملګرو تاسو ته شپږ اووه دانه انځورونه په خپله ډیزاین کړي دي، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دغه ډیزاین انځورونه که تاسو هم غواړئ دغه لینک هم تاسو ته زه په ډسکرپشن کې اچوم، نو دغه به خپله ګوګل ډرایو ته اپلوډ کړي وي، دا هم تاسو په خپل موبایل کې درته خلاصولی شئ. ما په ټول زیپ فایل کې راټول کړي وي، نو هغه هم صرف تاسو پکې خپل انځور ولګوئ، نوم ورلګوئ او د اختر پیغام پکې ولیکئ. نور ما تیار ډیزاین کړي دي په خپله، هغه هم تاسو د اختر لپاره درته جوړولی شئ. نو راځه ملګرو تاسو به دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې ملګرو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړ دا به راخلاص کړئ. کله چې ملګرو راخلاص کړ دغه اپلیکیشن تاسو به دلته په سټارټ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې سټارټ باندې کلیک وکړ دلته ملګرو تاسو ته د اختر د مبارکۍ ټول انځورونه فریم راځي. دلته تاسو به د فریم باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري بېلابېل ښایسته ښایسته ډیزاینونه فریم پکې دي چې هر یو تاسو خوښ وي هغه تاسو هر یو ورته راخیستلی شئ. ګورئ په هر یو کې تاسو د انځور د لګولو اپشنونه شته. مثال په ډول زه رااخلم دغه یو، مثال په ډول ما دغه راواخیست. دلته تاسو ته پوټ اپشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړو اوس به تاسو د خپل موبایل ګیلري څخه یو انځور ورته راواخلئ چې هر یو انځور تاسو رااخلئ. د مثال په ډول زه دغه یو رااخلم، نو دلته په دغه اپشن کلیک وکړئ او دغه انځور به ورته راواخلئ. کله چې راواخلئ په دې به تاسو لانګ پریس وکړئ او انځور په دې خواته راوړئ. کله چې راوړ تاسو وینئ د خپل موبایل د دوو ګوتو په ذریعه سره دغه انځور دلته پکې ایډیټ کړئ هر ډول چې تاسو خوښ وي. ګورئ ملګرو دغه انځور دلته ولګېد. اوس تاسو غواړئ دا انځور خپل موبایل ته سیو کړئ، دلته ډاونلوډ اپشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ او دغه انځور ستاسو د موبایل ګیلري ته سیو شو. او که ملګرو دغه په ګیلري کې شاید رانه شي تاسو به د خپل موبایل فایل ته راشئ او همغه فایل کې دغه انځور تاسو ته پروت وي د دغه اپلیکیشن دلته تاسو ته ښکاري ایډ فریم، دلته به تاسو ته هغه اپلیکیشن پروت وي، تاسو دغه ځای څخه بیا راخیستی شئ. نو ملګرو دا به زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که مو چېرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او دا ویډیو له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.